راځو ملګرو نن په جاوا پیټرنز باندې کار کوو چې څنګه موږ کولی شو په جاوا کې مختلف اشکال پرنټ کړو. صحیح ده؟ نو د دې لپاره چې زه په جاوا کې کار وکړم نټ بینز خلاصوم، فایل نیو پروجیکټ جاوا اپلیکیشن نیکسټ. دلته به تاسې پروجیکټ ته نوم ورکوئ. زه غواړم چې سټار پرنټ کړم. finish ښه. integer ij یو اوټر لوپ او بل انر لوپ اخلم. صحیح ده؟ i مساوي د 1 i کوچنی مساوي د 5 i پلس پلس او انر لوپ کې څه شی کوم j مساوي د 1 j کوچنی مساوي د i j پلس پلس. دلته زه یو میسج پرنټ کوم سیسټم ماته دغه سمبول پرنټ کړه. صحیح ده؟ وروسته له دې نیو لاین. کله چې دا پروګرام رن کړم ګورئ دغه پروګرام چې زه رن کړم دا عمودي لاین خلاصیږي، خو که زه دا الن لرې کړم ماته اوس یو مثلث ډوله شکل پرنټ کېږي. ښه راځو غواړم په دې باندې اوس بحث وکړم چې څنګه دا مثلث زموږ پرنټ شو. نو د دې لپاره به زه دغه کوډ راکاپي کړم، دلته به یې پیسټ کړم. صحیح ده؟ ګورئ i مساوي څه واخیسته؟ یو قیمت واخیسته. i مساوي د یو. دلته کنډیشن دی چې i کوچنی مساوي د 5. د i قیمت یو دی، کوچنی مساوي د 5. راځو چک کوو چې د یو کوچنی مساوي د 5 دی او که نه دی. یو کوچنی مساوي د 5 شو، دا کنډیشن ترو شو. کله چې دا ترو شي نو راکې ولې لاندې انر لوپ ته راځي. صحیح ده؟ انر لوپ کې اوس چک کېږي. انر لوپ کې j مساوي د 1 سره دی. دلته j کوچنی مساوي د 1 دی. که چېرته j یو قیمت واخلي کنډیشن راځو چک کوو i دا قیمت څه ورکړی دی؟ د i قیمت دلته اخیستل شوی دی 1. نو یو کوچنی مساوي څو شو؟ د 1 شو که نه؟ کنډیشن چې دی ترو شو. راوبه چې دغه میسج به زما پرنټ شي. میسج قیمت څه ورکړی دی؟ سټار مې ورکړی دی. سټار به واخلي بیا به راشي انده. صحیح ده؟ دا چې پرنټ شو د کنډیشن نه نه وځي، بیرته راځي دا انکریمنټ کېږي. دا به j پلس پلس شي. j به قیمت څو واخلي؟ j به قیمت دا ولې 2 واخلي. کله چې j قیمت 2 واخیسته راځي دغه کنډیشن ته دلته، نو دا به مساوي سره شي 2 شي. نو دلته اوس څه کېږي چې 2 کوچنی مساوي د 1 دی که نه دی؟ نو ښکاره خبره ده چې 2 لوی دی د 1 څخه. نو کنډیشن څه شو؟ فالس شو. کنډیشن چې فالس شو دې نه راوځي دلته راځي. صحیح ده؟ کله چې دلته راغله دلته ورته ما میسج ورکړی دی چې ما ته نیو لاین، دا به راکېوځي لاندې نیو لاین شو. صحیح ده؟
کله چې نیو لاین پرنټ شو بیرته کنډیشن دلته راځي. صحیح ده؟ پیله سر ته راځي. دلته آی چې د پلس پلس کیږي، آی به څو قیمت واخلي؟ آی قیمت واخیسته دا ځل 2. خیر 2 چې واخیسته دې کنډیشن ته راځو، دلته هم 2 ساین کوو. نو بیا چې کېږي چې آیا 2 کوچنی او مساوي د 5 دی که نه دی، نو کنډیشن ترو شو، بیرته راځي انر لوپ ته. انر لوپ کې څه شو؟ جې مساوي دی. صحیح ده؟ دلته هم د جې ویلیو یو شو. د آی قیمت زموږ څو شوی دی؟ هلته ما ساین کړی 2 دی، دا 2 شو. راځي چې کې چې آیا یو کوچنی او مساوي د 2 دی که نه دی؟ بالکل دی. چې دی رابشي دا زما میسج به ور پرنټ شي. میسج چې پرنټ شو یو واره پرنټ شو. بیا راځي دا انکریمنټ کېږي جې پلس پلس، د جې ویلیو یو ده، دا به پلس پلس شي، دا به 2 شي. دا چې 2 شو، نو بیا چې کېږي چې آیا 2 کوچنی او مساوي د 2 دی که نه؟ بالکل دی. چې دی نو رابشي دا میسج به ماته بیا پرنټ شي. دا وارې به بل سټار هم پرنټ شي. صحیح ده؟ کله چې پرنټ شو بیا به دا راشي، کله چې راشي جې به پلس پلس شي، جې به قیمت څو واخلي؟ جې به قیمت 3 واخلي. صحیح ده؟ دلته به 3 شو که نه؟ نو بیا کنډیشن چک کېږي چې آیا 3 کوچنی او مساوي د 2 دی که نه؟ نه، ځکه 3 لوی د 2 څخه دی. نو رابشي دا کنډیشن زما فال شو، لاندې راکېوځي. دلته به دا میسج ماته پرنټ شي چې ماته یو نیو لاین، دې نه به راکېوځي لاندې نیو لاین ته، بیرته به سر ته راشي. دلته به دا وارې آی چې پلس پلس شي، آی قیمت څو دی؟ 2، نو دا به 3 شي. خیر دا چې 3 شو، نو دا کنډیشن اوس چې کېږي چې آیا 3 کوچنی او مساوي د 5 دی که نه دی؟ نو یقینا چې دی. نو دا کنډیشن مې ترو شو، انر لوپ ته خبر راکېږي. دلته آی قیمت څو دی؟ 1. آی ته ما 1 اساین کړی 1. خیر دا مې یو شو. آی ته اساین شوی څو؟ 3. نو چې کېږي چې 1 کوچنی او مساوي د 2 څو دی؟ 3. نو راکېږي اوس دغه میسج به ماته پرنټ کړي. دلته ما څه ورکړی دی؟ سټار. خیر دا چې پرنټ شو بیا راځي دا انکریمنټ کېږي. جې قیمت د ور څو اخلي؟ 1 به 2 شي. ښه دا هم 2. بیا چې کېږي چې آیا 2 کوچنی او مساوي د 3 دی که نه؟ یقینا چې کوچنی دی. صحیح ده؟ کله چې دا ترو شو رابشي دغه میسج زما څه شي؟ دا سټار به زما پرنټ شي. صحیح ده؟ کله چې پرنټ شو همدغه میسج بیا کېږي. صحیح ده؟ تکراریږي. نو دا بیا انکریمنټ کېږي. بیا چې انکریمنټ شو دا وارې 2 دی، جې چې پلس پلس شي دا وارې به څو واخلي؟ جې به 3 قیمت واخلي. صحیح ده؟ نو بیا چې کېږي کنډیشن چې آیا 3 کوچنی او مساوي د 3 دی که نه؟ بالکل دی. صحیح ده؟ نو کنډیشن ترو شو، رابشي دغه میسج به زما بیا پرنټ شي. میسج کې مې څه ورکړی دی؟ سټار. خیر دا به بیا راشي انکریمنټ به شي. 3 شو، جې به پلس پلس شي، دا ور به جې قیمت څو واخلي؟ 4. صحیح ده؟ کنډیشن بیا چک کېږي چې آیا 4 مساوي د 3 دی که نه دی؟ نه، 4 لوی د 3 څخه دی. نو رابشي دا زما فال شوه، خبره دلته راکېوځي لاندې. دلته ما میسج ورکړی دی چې نیو لاین دی، نه برکت چې نیو لاین ته. صحیح ده؟ دا به بیرته دلته راشي، آی به زما پلس پلس شي، دا 3 دی، دا ور به 4 قیمت واخلي. صحیح ده؟ خیر آی مساوي څو سره شو؟ 4 سره شو. دلته کنډیشن چې کېږي چې آیا 4 مساوي کوچنی او مساوي څو دی؟ 5 دی. بالکل دی. ښه دا کنډیشن چې زما ترو شو لاندې انر لوپ ته به خبر راکېوځي. انر لوپ کې زما آی قیمت مساوي 1 سره کړی دی او د آی قیمت څو دی؟ 4 شو. نو 1 کوچنی او مساوي د 4 شو که نه؟ کنډیشن زما ترو شو. نو رابشي زما دغه میسج به په نیو لاین کې پرنټ شي چې سټار دی. خیر دا چې پرنټ شو بیا به راشي دا زما جې به څه شي؟ پلس پلس شي، دا ور به جې قیمت واخلي 2. 2 کوچنی او مساوي د 4. صحیح ده؟
نو کنډیشن بیا زما ترو شو. صحیح ده؟ ترو شو که نه، را به شي دا میسج به زما بیا پرنټ شي سټارټ. صحیح ده؟ دا بیا راځي کېږي دلته آی جې قیمت بیا انکریمنټ کېږي. دا واره به 2 دی چې پلس پلس شي 3. صحیح ده؟ دلته مو 3 شو. بیا 3 کوچنی او مساوي د 4 دی. ترو دی. نو را به شي دا میسج به زما بیا پرنټ شي. خیر راځو د جې قیمت 3 ده، جې به بیا پلس پلس شي ځکه چې 3 کوچنی او مساوي د 4 دی که نه، ترو دی. دا به 4 شي. جې به زما قیمت واخلي 4. دا 4 شو. نو 4 کوچنی او مساوي د 4 سره دی. صحیح ده؟ ترو دی. نو را به شي زما دغه میسج به پرنټ شي، ماته به یو سټار بل پرنټ کړي. راځو بیا دا کنډیشن چې کېږي او دا انکریمنټ شي جې که نه، یو وار دا میسج پرنټ شو، دا واره به جې قیمت څو واخلي 5. دا دې 5. اوس بیا چیکینګ کېږي چې آیا 5 کوچنی او مساوي د 4 دی که نه دی. نه دی. دا فالس شو. لاندې به راکېوځي نیو لاین. ما میسج کې ورکړی یو نیو لاین به لاندې به راکېوځي. صحیح ده؟ نو کنډیشن فالس شو که نه، بېرته په پاس راشي. دلته زما آی قیمت څو دی 4 شي. دا چې پلس پلس و دا به 5 شي. کنډیشن چې کېږي چې آیا 5 کوچنی او مساوي د 5 دی، یقینا چې دی، نو انر لوپ ته به راکېوځي. دلته به بیا خبره د یو څخه شروع شي. د آی قیمت 5 ته ورسېده. اوس چې کېږي چې آیا یو کوچنی او مساوي د 5 دی، بلکل دی. نو چې دی ماته سټار پرنټ کړه، لوپینګ بیا شروع شو. دا چې پرنټ شو بیا راځي چې که دا ور آی انکریمنټ کېږي، آی به قیمت څو واخلي 2. صحیح ده؟ چیکینګ کېږي. نو 2 کوچنی او مساوي د 5 شو، بل سټار به زما پرنټ شي. بیا راځي دا چې میسج چې پرنټ شو بیا دلته راځي جې قیمت 2 دی چې انکریمنټ شي څو به واخلي 3. دا هم 3. نو 3 کوچنی او مساوي د 5 دی، بل سټار به زما پرنټ شي. خیر دا چې پرنټ شو بیا دلته دا کېږي لوپینګ کېږي. صحیح ده؟ انکریمنټ کېږي. جې قیمت مې دا ور څو کېږي 4. خیر بیا ترو شو که نه کنډیشن. نو 4 کوچنی او مساوي د 5. نو میسج به زما بیا ماته به سټار پرنټ شي 5 سټار شو. صحیح ده؟ نو میسج چې پرنټ شو بیا به راشي دلته به د انکریمنټ شي. د آی قیمت 4 شو. دا چې انکریمنټ شي دا واره به د جې قیمت څو شي؟ د جې قیمت به زما 5 شي. بیا چیکینګ کېږي چې آیا 5 کوچنی او مساوي د 5 دی که نه دی. نو چې دی ما دغه سټار میسج پرنټ کړه، دلته به زما ماته بل سټار پرنټ کړي. بیا راځي دا انکریمنټ کېږي جې پلس پلس. د جې قیمت څو دی 5 چې پلس پلس شي نو به 6 شي. صحیح ده؟ نو چیکینګ کېږي چې آیا 6 کوچنی او مساوي د 5 دی. نه، دا زما فالس شو. لاندې راکېوځي نیو لاین. صحیح ده؟ بیرته دا چې شو میسج مې پرنټ شو بیرته پاس راخېږي اوټر لوپ ته. دلته زما د آی قیمت څو دی 5. دا به پلس پلس شي، قیمت یې 6 واخیست. صحیح ده؟ بیا چیکینګ کېږي چې آیا 6 کوچنی او مساوي د 5 سره دی که نه دی. نه دی که نه، ځکه چې 6 لوی دی د 5 څخه. نو زما فالس شو. نو ماته به دغه شکل پرنټ شي. صحیح ده؟ دلته مو پرنټ کړی دی.